په یو آرام او غریب کلي کښې چې د پېښور نه لږ لرې و. هلته یو ساده خو ډېر نیک زړه هلک اوسېدو. نوم یې رحمت ګل و. یو داسې هلک چې د نورو دپاره به یې هر وخت خپل ځان قربانولو. رحمت ګل به هر سهار وختي پاڅېدو، د کلي خلکو سره به یې مرسته کوله. که به چاته اوبه راوړل په کار و، که به څوک مریض و، نو رحمت ګل به هلته حاضر و. خو خپل ژوند یې ډېر سخت او خالي و. د هغه مور یو بوډۍ او تجربه کاره ښځه به اکثر ورته ویلو: بچیه، ته ډېر ساده یې. دنیا دومره ساده نه ده. خلک دې نه استفاده کوي. رحمت ګل به موسکی شو، په ارام اواز به یې ځواب ورکړو: مورې، که موږ د خلکو سره ښه وکړو، نو الله به هم زموږ مدو کې. یو ورځ د قسمت یو عجیبه بدلون را روان و. رحمت ګل بازار ته لاړو. یو داسې بازار چې هلته به شور خلک او رنګونه هر طرف ته و. خو د دې شور په منځ کښې یو عجیب منظر و. یو زوړ سړی یوازې ناست و، او د هغه مخې ته یو کوچنی خو ځلېدونکی میخ پروت و. زوړ سړی په لوړ اواز خلکو ته ویل: دا میخ عادي نه دی، دا جادو لري. دا ستا قسمت بدلولی شي. خو خلک به خندل او بې پروا به تېرېدل. رحمت ګل چې زړی ډېر صاف و، ودرېد. هغه میخ ته یې په حیرانتیا وکتل او ورو یې د زوړ سړي نه پوښتنه: بابا، دا میخ څه خاص دی؟ د زوړ سړی ورو موسکی شو، سترګې یې لږ ځلېدلې او په پټه لهجه یې ویل: زویه، که ته د میخ سره واده وکړې، نو ستا قسمت به بدل شي. رحمت ګل حیران شو. زړه یې درزا وکړه: د میخ سره واده؟ دا څنګه ممکن ده؟ زوړ سړی جدي شو او ویل: دا کار اسانه نه دی. دا د هر چا کار نه دی. صرف هغه څوک چې رښتینی زړه ولري، هغه کولی شي. رحمت ګل ټوله شپه سوچ کاوه. د هغه ذهن کښې یو جګړه روانه وه. یو طرف ته د خلکو خندا، بل طرف ته د خپل قسمت بدلولو هیله. کله چې کور ته راغی، نو مور ته یې هر څه بیان کړل. خو د مور مخ بدل شو. غصه، ویره او حیرانتیا ټول یو ځای شول. مور یې په لوړ اواز ویل: ته لیونی شوې. د میخ سره څوک واده کوي؟ خلک به در باندې وخاندي. دا کار مه کوه. خو رحمت ګل چې زړه یې د امید نه ډک و، په پوره یقین سره ویل: مورې، شاید دا زما نصیب وي. که زه کشف ونه کړم، نو څنګه به پوه شم؟ او همدلته د رحمت ګل د ژوند تر ټولو لویه فیصله وشوه. یوه داسې فیصله چې د هغه ژوند به د همیشه دپاره بدل. سهار شو، لمر ورو راوخوت. خو د رحمت ګل په زړه کښې یو نوی طاقت پیدا شوی و. هغه ځان سره ویل: زه به دا کار کوم، که هر څه کېږي. کله چې کلي خلک خبر شول، نو ټول ورباندې وخندل: دا خو لیونی شوی دی، د میخ سره واده کوي. خو رحمت ګل خاموش ولاړ و، نه یې جواب ورکاوه، ځکه چې د هغه زړه کښې یقین و. رحمت ګل بیا بازار ته لاړو او د هغه زوړ سړي مخې ته ودرېد: بابا، زه تیار یم. زوړ سړی ورو موسکی شو: که ته رښتیا تیار یې، نو 3 امتحانونه به ورکوي. که کامیاب شوې، نو بیا به واده کېږي. رحمت ګل بې له ویرې ویل: زه تیار یم هر امتحان ته. لومړی امتحان ساده ښکارېده، خو ډېر ژور و. رحمت ګل ته ویل شول: خپله ډوډۍ یو غریب سړي سره شریکه کړه. رحمت ګل بغیر د سوچ نه خپله ډوډۍ ورکړه او موسکی شو: که زه وږی پاتې شم، خو بل انسان خوشحاله شي، دا زما دپاره کافي. دا زوړ سړی هغه ته کتل او په زړه کښې خوشحاله شو. دوهم امتحان ډېر سخت و. رحمت ګل ته ویل شول چې شپه به په هدیره کښې تېروي. تیاره وه، باد چلېدو، عجیب اوازونه راتله، هر طرف ته ویره خپره وه. خو رحمت ګل خپل لاسونه پورته کړل: یا الله، ته زما سره یې، زه نه ویرېږم. او هماغه شپه هغه خپله ویره ماته کړه. 3 امتحان تر ټولو سخت و. رحمت ګل ته ویل شول: ته به دلته کښېنې او حرکت به نه کوې، تر څو چې موږ درته اجازه درکړو. لمر راغی، بیا لاړه شپه راغله، باران شروع شو. خو رحمت ګل هماغسې ناست و، نه یې شکایت وکړ، نه یې حرکت وکړ. یوازې صبر او انتظار و. ناڅاپه هر څه بدل شول. زوړ سړی نور عادي نه و، هغه یو جادوګر شو. میخ نور هم ځلېدونکی شو او یو عجیب رڼا خپره شوه. زوړ سړی ویل: ته کامیاب شوې، ته د امتحانونو نه تېر شوې، د واده وخت راغی. خو دا عادي واده نه، چاپېریال بدل شو. هوا کښې رڼاګانې خورې شوې. رحمت ګل د میخ مخې ته ودرېده او ناڅاپه میخ په یوه ښکلې جینۍ بدل شو. جینۍ په نرم اواز ویل: زه جادو شوی وم، کلونه مې د میخ په شکل کښې تېر کړل، خو ستا د پاک زړه له وجې
زه آزاده شوم. رحمت ګل حیران شو. خو خوشحاله مو کله چې دواړه کلي ته راغل ټول خلک حیران شول. مور یې په خوشحالۍ ژړل. زما بچیه، تا ثابته کړه چې نیکي هیڅکله ضایع نه کیږي. رحمت ګل وویل حقیقي کامیابي په پیسو کښې نه ده، حقیقي کامیابي په زړه صبر او ایمان کښې ده. او همدلته د هغه غریب هلک کیسه په خوشحالۍ او کامیابۍ ختمه شوه. خو یو سبق یې پرېښود چې هر ناممکن ممکن کیدی شي.